السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي د قندهار څخه چې کچيري د امام ژره تر قبضه کم وي او یا خریلی وي، آیا دغه امام امامت کولای شي کنه؟ په د فسلمز کول پکار دي او کنه؟ الجواب وبالله التوفيق. محترم زموږ حضرات فقهاء کرام رحمهم الله فرمایي چې د ژره پرېښول د یوې قبضه څخه په اندازه د یوې قبضه په اندازه د ژره پرېښول دا واجب دي. تر دې کمول دا شرعاً ناروا عمل دی. د دې په کولو سره یا خریلو سره هغه کس فاسق ګرځي. او دوهمه مسله دا ده چې د فاسق امامت دا مکروه تحریمی دی، ناروا دی. لہذا په داسې چا پسې لمونځ کول نه دي پکار چې څوک ژیره وهي یا یې خريي. البته او بل دا هم زده کوي چې د داسې چا مخته کول کچیري یو څوک کلیوالا داسې امام مخته کوي، د دې کلیوالا اختیار وي چې د نه کې مخته بیا هم مخته کوي، دا خلک هم ګناهګار دي. البته یو خبره بل مهمه هغه ده چې کچیري بل جماعت یا بل څوک د امامت د پاره نو بیا تر تنحال مانځه تر یوازې انفرادي مانځه د داسې چا په امامت کې لمونځ کول اولا او بهتره دي. بیا باید وکړي. فتاوی تنقیح حامدیه وای والأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل اليهود والهنود ومجوس الأعاجم، فحيث أدمن على فعل هذا يفسق. جلد أول صفحة 350. أو كبير واي كراهة تقديمه كراهة تحريم، صفحة 309. أو بحر الرائق بيوايش وينبغي أن يكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم وإلا فلا كراهة. جلد أول صفحة 349. لهذا قبل څوک موجود بیا باید په داس چا پسې اقتدا ونسي، او قبل څوک نو موجود بیا په دې پسې اقتدا کول تر انفرادي المانځه بهتره دي. او د داس چا امام جوړول دا هم د حقوق خلکو ګناه ده، هغه خلک په ګناه کې وسره شریک دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.